سلامونه ملګرو. دې سړي پر ځان باندې ډېر چالاک فکر کړی وو. فکر یې کاوه چې خلک به دوکه کړي. هغه خلک یې خطا ایستله چې هغه هیلهمند وه او تل به په هغه ځای کې راپورته کېدی چیرې چې به خلک ټول چپ پاتې کېدله. د ده دا نظر سم نه و، ځکه څوک یوازې په ظاهري نمایش کولو ورځ نشي سمولی. هغه د یوه پیلوټ رول هم ولوباوه او یو سړي ته یې دوکه ورکړه، ځکه کوم پولیسان چې په ده پسې وه هغه د ده تعقیب څخه نه ستړي کېدله. سړی پوه شو چې یوازې د پیلوټ یونیفورم ورته پکار دی، خو دا به له کومه راوړي. د یوه تقاعد شوي پیلوټ د مرکې لپاره یې د ځان څخه خبریال جوړ کړي او ډېر ژر یې خپل هدف ترلاسه کړي. پیلوټ یې ورته بیچ د ډالۍ په توګه ورکړ او دا یې هم وښودله چې یونیفورمونه له کوم ځای څخه فرمایش کېږي. سړی سمدلاسه د یونیفورم د جوړولو شرکت ته ولاړی او ځان ته یې یونیفورم جوړ کړي. سړی ولې دومره وارخطا و؟ د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې څه احساس وکړ؟ د یونیفورم بیه $140 وه چې د هغه له تمې څخه ډېره لوړه وه. هغه د جیلې چک ورکولو نیت وکړ، خو شرکت یوازې د بانکي حساب شمیره وغوښتله. هغه ساه وایسته او یونیفورم یې ترلاسه کړ. اوس که په سړک روان هم وي خلک ورته ډېر پام کوي. د بانک مدیر په خپله هرکلی ورته کاوه او د هغه جیلي چکونه به د شک څخه پرته نغدي کولې. یوازې دا نه، هغه د الوتکې د شرکت کارکوونکي یې هم دوکه کړل او د کوکپیټ څوکۍ ته ورسېدی. که څه هم دا یې لومړۍ الوتنه وه، خو ځان یې ارام وښودی. که څه هم د الوتکې د پورته کېدو پر مهال وډار سو. په هر نوي ښار کې د هغه لومړۍ دنده دا وه چې جعلي چکونه نغدي کړي. هغه به ناپوهه کشران په اسانۍ سره پیژندل او هغوی به یې هدف ګرځول. هغه په بریالیتوب سره چکونه نقد کول او ان د هغوی د کوډ سیستم یې هم زده کړي. د خپلې دوکې د لا پیاوړتیا لپاره د بانک د چاپ ماشینونو څخه په پټه عکسونه واخیستل. هغه دومره جعلي چکونه جوړ کړل چې د FBI پام ورته راواوښتی. پلټونکي ډېر ژر د هغه پر ځای پیدا کړ چې له جعلي شیانو څخه ډک و، خو دی پخپله هلته نه و. هغه په تشناب کې پټ سو او په زړورتیا سره یې ځان بروسمین نومي د CIA ایجنټ وباله. د هغه آرام طبیعت شک پیدا کړ. کله چې د پیژندپاڼې غوښتنه ځینې وسوه، هغه په بې پروایۍ سره بټوه ورکړه، خو پکې یوازې د کالیو برانډ لیبلونه ول، تر څو شک یې پیدا نه شي. کله چې هغه FBI والا بټوه وکتل، خو سړی وختي هم تښتېدلی و. هغه د الوتکو ماډلونه جوړول، په جعلي چکونه یې لوګو چاپول او ښځینه کشران یې د خپل جذابیت په وسیله دوکه کولې. د هغه د دوکې کاروبار ډېر پراخ سو، خو د هغه لالچ د FBI پام له هم ډېر ځان ته راواړوه. که څه هم هغوی هیڅکله ونه شوی کولی چې هغه ونیسي، خو تل یې تعقیب کاوه. د کرسمس په شپه FBI والا جعلي چکونه څېړل چې ناڅاپه ټلیفون راغلی. دا یو ځل بیا هغه و چې ځان یې بروسوین ښودلی و. خو کله چې د هغه په یوه جمله کې یوازیتوب ښکاره سو، پلټونکي پوه شول. د اوږده تعقیب وروسته هغوی درک کړه چې دا هلک یوازې یو ورک شوی ماشوم دی. د ورک شوي ماشومانو د ریکارډونو څخه یې د سړي مور پیدا کړه. FBI هغې ته د ده د جرمونو بیان وکړ، خو هغې باور ونه کړ. کله چې FBI والا ولاړل، سړی د خپلې مور دروازې ته ورغلی، خو ویل چې مور یې بل واده کړی دی او نوی کور یې جوړ کړی دی. د مات زړه سره هغه ځان تسلیم کړ. د دوکې لپاره سړي ته 12 کاله سزا ورکول سوه. یوازینی کس چې دی لیدلی و هغه همغه FBI والا و. د خبرو پر مهال سړي د قضیو تحلیل داسې کاوه لکه د FBI څخه چې هم ډېر شوي. هغوی د هغه وړتیا وپېژندله او تر څارنې لاندې یې پرېښوده څو د هغوی لپاره کار وکړي. هغه د جعلي چکونو څېړنه کوله. په یوه ورځ یې د دوکانو مخې ته د پیلوټ د یونیفورم پام ځان ته راواړوه. هغه یو ځل بیا د رنګ بدلولو او د تېښتې هڅه یې وکړه، خو پلټونکي مخکې له مخکې د اټکل کړی و. په هوایي ډګر کې پولیس نه، بلکې هماغه پلټونکي ورته ولاړ وه. هغوی باور درلود چې سړی څه غواړي هغه جرم نه دی، بلکې له یوازیتوب څخه ازادي ده. هغوی هغه ونه دراوه. هغوی باور درلود چې هغه به بیرته راسي، او رښتیا هم هغه بیرته راغلی. په پای کې معلومه سوه چې دا هلک فرانک ایبیګنل و چې یوازې د 14 کلنۍ څخه یې د پیلوټ، ډاکټر او وکیل بڼه خپله کړې وه او تر 21 کلنۍ تر عمره پورې نړیوال مجرم سو. د بند څخه وروسته د FBI مرسته وکړه او ګڼ شمېر دوکهګري یې ونیوله. هانک د بانکونو لپاره یې خوندي چکونه ډیزاین کړل. د هغه د زوال پیل یو ساده دلیل درلود: د کورنۍ ارزښت. په پای کې یو خوشحاله کورنۍ د ماشوم په ژوند کې تر ټولو مهم رول لري. ویډیو همدلته پای ته رسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب هم سبسکرایب کړئ. مننه.